د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د عزیزي ګروپ له لوري د څو سترو پروژو په پرانست غونډه کې ګډون وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 2مه نیټه د عزیزي ګروپ لخوا د څو سترو خیریه او سوداګریزو پروژو او همداراز تعلیمي بنسټونو په پرانست غونډه کې ګډون وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال یادو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د عزیزي ګروپ له لوري په بیلابیلو برخو کې د مهمو پروژو پیل په افغانستان کې د خصوصي پانګونې په برخه کې یو ستر او مهم ګام دی چې پر مټ به یې هیوادوالو ته نوي کاري فرصتونه برابر شي. بنسټیزو او اړینو خدماتو ته به د خلکو لاسرسی اسانه او په ټوله کې به د هیواد په آبادۍ کې مهم رول ولري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد اقتصادي وضعیت ته په اشارې سره وویل په ټول هیواد کې امنیت تامین او د لویو اقتصادي پروژو عملي چارې روانې دي او ورځ تر بلې له هیوادونو سره سوداګریزې او ډیپلوماتیکي اړیکې پراخیږي چې په نږدې راتلونکي کې به نور ښه زیري هم ولرو. محترم ملا صاحب زیاته کړه اطاعت او احترام د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به دوام کوي. د اسلامي امارت ټول فکر یوازې د شرایط پر تطبیق د هیواد پر آبادۍ او د ملت پر سوکالۍ متمرکز دی. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له نړیوالو وغوښتل څو له افغانستان سره مثبت تعامل ته مخه کړي ځکه اقتصادي او سیاسي فشارونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د نړۍ په تاریخ کې ثابته شوې ده چې فشارونه تعامل او اړیکو ته لار نه هواروي. دا چاره ملتونه او هیوادونه نور هم سره لرې کوي او له ټولو څخه د مناسبو اړیکو اصلي مسیر پاتې کیږي. ښه دا ده چې د منل شوو اصولو په چوکاټ کې د متقابلو اړیکو او تعاملاتو مناسبې لارې غوره شي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د عزیزي ګروپ مسؤلینو ته د یادو پروژو د پیل مبارکي وویله او له ټولو پانګوالو یې وغوښتل چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. اسلامي امارت دوی ته د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. د یادونې وړ ده چې د عزیزي ګروپ په کابل کې د سرطاني ناروغیو د تداوۍ 400 بستریز معیاري روغتون، د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره 200 بستریز زیږنتون، معیاري ښوونځي، د نرسنګ انسټیټیوټ، طبي پوهنتون او د 200 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د تولید پروژو عملي چارې پیل کړې.